السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شهید. یو ځل بیا په پښتو ټکی یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګومل ګورو تر تاسو هم وړي چې په خپل موبایل کې یو داسې سیستم وکړئ چې بیا کله هم تاسو د موبایل بیټري فول کیږي، یعنی تاسو خپل موبایل چارج ته لګوي او تاسو د موبایل بیټري فول کیږي، نو تاسو موبایل به یو الارم کوي، یعنی تاسو موبایل به یو تیزه ټلۍ کوي او تاسو ته پته لګي چې زما موبایل وس فول شو، تاسو بیا خپل موبایل چارج نه ریموو کوئ. نو د دې څه فائدې دي د اپلیکیشن به تاسو ته چې ته ملي شي، څنګه به تاسو په خپل موبایل کې دا سیټینګ کوئ، دغه ټوله طریقه بالکل سټپ بای سټپ تاسو ته خایم. ولدي نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټکی نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل در رسي. نو دا اپلیکیشن ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی که تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ساتئ، نو چې کله هم تاسو موبایل له چارج نه پول شي او بیا هم تاسو موبایل چارج ته پروت وي، نو دې سره تاسو د موبایل بیټري خرابېدای شي. بل دې سره تاسو خپل ټایم هم بچت کولای شئ، مطلب تاسو موبایل چارج ته خو دی تاسو موبایل پول شوی وي، تاسو بیا هم دغه په انتظار چې زما موبایل به چارج ته پروت وي، دا به پول شي، نو بیا به راواخلم. نو که تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ، نو کله چې هم تاسو د موبایل بیټري پول کیږي، نو اتوماتیکلی دا به یو الارم کوي، یو تیزه ټلۍ به کوي، تاسو ته پته لګي چې زما موبایل فول شو، نو تاسو خپل موبایل په ټایم باندې د چارج نه راخلئ. نو تاسو څنګه په خپل موبایل کې سیټینګ کوئ، زیره پر تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټالوي. د دې اپلیکیشن لینک په ویډیو کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاوي شي، کوم ملګری چې زموږ د ویډیو په فیسبوک کې ګوري، د دې ویډیو نه بعد پاسه هم تاسو ته لینک میلاوي شي، د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته میلاوي شي. د هغه ځای نه به تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ، کله چې هم دا تاسو اوپن کړئ، نو بده کې تاسو ګران هیڅ هم نشته، ډیر زیات آسان سیټینګ دی، صرف یو بټن تاسو دلته شو کیږي. که تاسو په دې بټن باندې کلیک کړئ دلته، نو تاسو ته ښکاري بره دا ټلۍ به تاسو سره ان شي، دا انیبل شو، بیا تاسو خپل موبایل چارج ته ولګوئ. که تاسو په دې کې بره وګورئ، دلته یو نوټیفیکیشن چې کوم هم تاسو سره چلیږي، بیټري چارج الارم انیبلډ. نو تاسو چې اوس کله هم خپل موبایل چارج ته کېدوي دا فول شي، نو تاسو موبایل به یو تیزه ټلۍ شروع کړي، تاسو ته پته ولګي چې زما موبایل فول شو. که تاسو غواړئ چې واپس خپل موبایل نه سیټینګ ریموو کړئ، نو سمپل بل ته پرې بټن باندې کلیک کړئ، تاسو ته ښکاري واپس بره نوټیفیکیشن هم ختم شو، ورسره دلته کوم بیل آیکان چې دی، نو دا هم دغه رقم په بلیک کلر کې شو. او که تاسو په دې باندې کلیک کړئ، تاسو ته ښکاري دا په بلو کلر کې شو، یعنی دا اوس اکټیو شو. نو خو ګومل په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې داسې سیټینګ وکړئ چې بیا کله هم تاسو موبایل له چارج نه پول کیږي، نو تاسو موبایل به یو تیز الارم او یو تیز ټلۍ به تاسو ته کوي. ډیر زیات کمال سیټینګ دی، ډیر زیات پیدې دي، نو ضرور دا سیټینګ په خپل موبایل کې وکړئ. نو خو ګومل دا د ویډیو کې تاسو ویډیو خوښ شوی د خپل ملګرو سره شیر کړئ، همغه په خپل دوکان کې ساتئ. الله